نن په یو داسې کتاب خبرې کوو چې که څوک په شلمه پیړۍ کې د هغو کتابونو یو فهرست جوړوي چې هغو پر افرادو باندې، پر خلکو باندې، پر تحریکونو باندې او په عملي مبارزې باندې ژور اغېز کړی وي، نو په هغو کې به د فرانس فینن کتاب د ریچارډ آف د ارت هم شامل وي. تر دې له مخه چې پر دې کتاب خبرې وکړو، اول به د کتاب پر لیکوال، یعنی چې چا لیک کړی دی، هغه لیکوال باندې به خبرې وکړو. فرانس فینن تورپوستی و، فلسفي و، ډاکټر و او یو عملاً سیاسي مبارز و. دی پیدا شوی د فرانس په مستعمره کې ولی، خو زده کړې یې بیا په فرانس کې کړې وي او د خپله په دوم نړیوال جنگ کې په هغه غورځنګ کې شامل شو چې هغه د فرانس د ازادي غوښته. وروسته یې بیا ډاکټري ولوستله او بیا رواني پوه یا نفسیات پوه شو او په دې دوران کې د الجزایر ته لاړی او په الجزایر کې کار وکړي او الجزایر هغه وخت د فرانس په قبضه کې وه، مستعمره وه او هلته د له نږدې څخه ولیدل چې هغه خلک چې هغو باندې قبضه شوې ده هغه استعمار ځپلي دي، نو د هغو په دې او بیا خپله یعنی چې چا دوی قبضه کړي او د هغه فوجانو علاج کولی، نو دته دا اندازه وسوله د له نږدې څخه د استعمارګري دغه فنومنا، دغه پدیده له ډېره نږدې څخه ولیده. نو د دې په نتیجه کې دغه کتاب د ریچارډ آف د ارت لیکلی دی. بیا دی هم په دې هسپتال کې و، وروسته بیا استعفا ورکړه او باقاعده چې کله په 1954 څخه تر 1962 پورې د الجزایر د ازادۍ جنگ کېدلی، نو په هغه کې عملاً شامله شو. وسله خو یې وانه خیستله، په تونیزیا ته لاړلی او په تونیزیا کې یا تیونس کې هلته میشت شو او بیا د الجزایر د ازادۍ په حق کې لیکنې کولې، تبصرې کولې او د هغوی یو قسم سیاسي او ډیپلوماټیک نماینده هم و. نو دا د پس منظر دی. خو دغه کتاب د ریچارډ آف د ارت دا یو فلسفیانه کتاب دی، یو پولیټیکل فلسفي ده او دې کې چې مهمه خبره دی کوي او ډېره مهمه ده، ځکه کتاب ډېر پراخ دی، ډېر غټ دی، ډېر لوی دی، ټکي په ټکي یا ډېر په تفصیل سره خبره نشي پکې دی. خو د کتاب مرکزي نقطه دا ده چې استعمارګري یوازې د سیاسي طاقت نوم نه دی، یعنی که یو هیواد، یو وطن، یو خاوره بل څوک قبضه کړي نو د هغه طاقت، سیاسي طاقت په لاس کې واخلي، دی وایي دا د دې نوم نه دی، دی وایي دا تر دې هم پراخ دی. دا کې د مهمه نقطه دا ده چې دا یو ټولنیز او معاشي قبضه ده. یعنی ټولنیز په دې معنا، نو دی وایي چې کله استعمارګري چې دا هغه دوام وکړي، نو د دې دوام په نتیجه کې چې کوم خلک استعمار ځپلي دي، یعنی په چا باندې قبضه شوې ده، د هغو شناخت، هویت، د هغو نفسیات، د هغو کلتور، د هغو تاریخ او په هغو کې ځننه هغه دومرې ننوځي چې خلک خپله د احساسي کمترۍ ښکار شي. نو د ده په دې معنا چې دا داسې یوازې د سیاسي طاقت اخیستو نوم نه دی، بلکې دا یو ډېره اوږدمهاله پدیده ده چې آن که څوک ازادي هم واخلي بیا دغه پدیده چې دا پکې شامله وي. د دې یو مثال خپله په پاکستان کې موږ خپله پښتانه چې په لوی هندوستان کې د انګریزانو غلامانو، نو تر ننه پورې که تاسو وینئ د خلکو په ناستې پاستې ولاړه خبرو کې، مجلس کې، د دوی په نفسیاتو کې هغه خبرې چې هغه انګریز یا فرنګي ښکېلاک اچولې وي، تر اوسه پورې له هغه حالته مونږ نه راوړو. نو د فرانس فینن دغه کتاب چې دی دا په دې معنا باندې ډېر ارزښت لري او بیا په هغه کې دی دا یو خبره هم کوي او ډېره مهمه خبره کوي. دی وایي چې که چېرته یو هیواد، یو وطن، یو خاوره یا خلک د یو بل هیواده څخه ازادي ترلاسه هم کړي، خو هغه ازادي یوازې د طاقت یعنی د ترلاسه کوي. دی دا وایي چې تر څو پورې خلک په سماجي او معاشي لحاظ باندې پوره آزاده شوي نه وي، تر هغو پورې د ازادي مکمله هم نه ده.
دا ډیر خوندور کتاب دی، یعنی ما 2-3 ځله لوستی دی او ډیر زیات داسې شان دی چې هغه تا ته رڼا درکوي او سړی پوه کوي چې زه په کوم چاپېریال کې اوسم، څنګه کار کوي. نو فرانس فینن چې دی هغه یوازې دا نه چې دی فلسفي و، دی لیکوال و، دی یو ښه ډاکټر و، بلکې دی چې دی یو عملی سیاسي مبارز و. یعنی د چې څه ولیدو هغه یې ولیکل او پر خپلو لیکلو یې خپل عمل وکړي او دغې مبارزې حصه شو. او په دې کې ډېره دلچسپه خبره دا ده او ډېره مهمه خبره ده، هغه دا ده چې د وجودیت چې کوم فلسفي دی ژان پال سارتر پر دې کتاب باندې د باچا لیکلی ده، پریفیس یې لیکلی دی او هغه د په ویلو ارزي. یعنی کاغه د باچا یوازې سړی ووایي او ځان په پوه کړي، هغه او کتاب دا چې دواړه یو ځای سي کمال یې کړی دی. او ژان پال سارتر په هغو کسانو کې دی د فرانس یو خو د 20مې پېړۍ تر ټولو غټ فلسفي دی او د وجودیت فلسفه یې ورکړې ده. دومره دا ده چې هغه پر دې کتاب باندې لیکل او بیا په دې کې د حمایت کول او د فکر حمایت کول دا ډېره لویه خبره ده. خپل ژان پال سارتر چې دی هغه د الجزایر د ازادۍ پلوي و. تاسو به اکثر لیدلی او اوریدلی چې یو خبره ډیره مشهوره ده، هغه دا وایي چې کله ژان پال سارتر د الجزایر د ازادۍ په حق کې یو منشور لیکلی و، دې ته به مینیفیسټو اف 121 ویلی، 121م منشور. نو هغه د فرانس یعنی ژان پال سارتر هغه کې د فرانس عسکرو ته ویلي و چې تاسو د الجزایر په جنگ کې برخه نه واخلئ نو دا ستاسو حق دی. نو په دې باندې بیا پر ده باندې ډیر زیات په فرانس کې ځننه ډیر اعتراضونه کېدل. نو بیا چارلز ډیګال هغه وخت کې ولسمشر و، هغه ته چا وویل چې تاسو ولې په دې اساس باندې سارتر نه نیسئ. نو یو خبره ډیره مشهوره ده زموږ ستاسو منځ کې چې هغه وایي د ویلې چې سارتر فرانس دی او زه فرانس څنګه زندان ته اچولی شم. خیر دا ویل شوې خبره ده، خو چې هغه ډیره کره خبره ده هغه دا ده چې آیا د پوښتنه وکړئ چې تاسو والټیر یو دغه ته اچولی شئ زندان ته. والټیر چې دی هغه د فرانس د روڼ اندۍ د وخت یو ډېر لوی فلسفي و، لیکوال او هغه په شخصي ازادۍ د بیان په ازادۍ پر دې ډېر غټ یقین لري، په ازادۍ ډېر غټ یقین لري، د چرچ په سیاسي استعمال ډېر خلاف و. نو د ول تاسو دی نو دا ځکه ما دا خبره د سارتر غوکله چې سارتر د فرانس فینن ډېر زیات یعنی په دې د باچا کې پلوي کوي او هغه ډېر دلچسپه ده که تاسو وګورئ. اوس هغه موجوده ده چې وایي خو هغه ور باندې ډېر ښه لیک کړی دی. نو فرانس فینن چې دی هغه بیا له بده مرغه بلکې دای چې کله یعنی د وینې له سرطان څخه مړ شو او یوازې په 14 کلو کې دی مړ شو. نو تاسو د خپل د ژوند واسطه نو په 14 کلنۍ کې د دومره اوچت او لوړ او ژور نه یوازې کار کړی دی په لیک، په فلسفه کې، په سیاسي فلسفه کې او بلکې په عملی ژوند کې هم کړی دی. نو لږ سره دا اوس چې کله په 1962 کې الجزایر له فرانس ازادي غوښته، تر دې لږ وخت مخکې دی وفات شو. نو د فرانس هم د الجزایر ازادي ونه لیدله. نو دا کتاب په لوستلو باندې ارزي. البته یو شی چې خپل معصوم او باید چې موږ ټول په دې وي چې سړی هر فلم ګوري، هر کتاب ګوري، هر مضمون ګوري، هر خبر ګوري. ان زما دغه ریویو چې په کتاب باندې داسې لنډه غوندې کوم خو ډېره ژوره نه وي، اچم ګوري پکار دی پر هر څه باندې اعتبار ونیسي، بلکې پر هغه باندې کریټیکل تھینکینګ خپل یو تنقیدي نظر او سوچ ولري. نو دا پکار دی او دا نوې لارې خلاصوي، نوې دروازې خلاصوي او نوې علم ته لار او نوې سوالونه راپورته کوي. له نوې سوالو سره نوې جوابونو پس خلک لټه کوي او له نوې جوابونو سره نوې سوالونه راځي. نو دغسې علمي او فکري کارونه چې دي هغه ورځ تر بله پراخېږي، انسان ته تتې لارې رڼا کېږي. نو تر بیا پورې د خدای په امان.